سلامونه دوستان، څنګه کولی شو چې د یوه ویډیو د فیسبوک په دوه پیجونو کې شیر کړو؟ څنګه کولی شو د فیسبوک یو پیج د بل پیج سره ټاګ کړو؟ لکه څه ډول چې تاسو ته ښکاري موږ چې کومه ویډیوګانې اپلوډ کوو په دوه پیجونو کې شیر کوو. نو تاسو کولی شئ چې یوه ویډیو په یو وار باندې په دواړو پیجونو کې شیر کړئ. نو دوه پیجونه سره ټاګ کولی شئ او د دې یو فایده دا دوستان چې که چېرته تاسو یو ملګری یو پیج فالو کړی د بل نه وي فالو کړی، نو دته دغه دوهم پیج د فالو بټن هم ښکاري. نو دوستانو کوم ملګری چې راځي دغه پیج فالو کوي په یو ور باندې به دواړه پیجونه ورته فالو کېږي. نو ډېره خوندوره په زړه پورې طریقه دا ویډیو که تاسو ته پوره طریقه درښایم. ویډیو سره تر پایه پورې ګورئ. که د ویډیو مو خوښ شو د نور ملګرو سره هم شریک کړئ. که تاسو نه ټول نول به تاسو کې خپل موبایل کې به یو براوزر خلاص کړئ. هر براوزر چې تاسو راخلاصوي، زه خپل راځم خپل موبایل کې کوم براوزر خلاصوم. کله تاسو براوزر خلاص کړ نو دلته به راشئ دوستانو، په دغه سرچ آیکن کې به تاسو ورته ولیکئ کریټور سټوډیو به تاسو ورته ولیکئ. او کله هم دا ولیکئ سرچ پکې دوستانو دلته به تاسو په فیسبوک سټوډیو دغه لومړی اپشن راځي، په دغه لینک کلیک او دلته په کوم براوزر تاسو انتخاب کړئ. نو دوستانو دلته به تاسو ته اتوماتیک د فیسبوک کومه سټوډیو چې ده هماغه راخلاصه شي. دغه د دوستانو هغه موږ ته راخلاصېږي. کله چې تاسو ته هماغه راخلاصه دوستانو دلته تاسو ټول نول تاسو وکړئ دغه ځای کې تاسو ته کریټ پوسټ اپشن راځي، دغه به تاسو کلیک کړئ دوستانو. کله هم دوستانو دغه اپشن کلیک کړ نو دلته به موږ ته پوسټ اپشن راخلاص شي. دلته دوستانو تاسو وکړئ په اډ ویډیو اپشن چې کوم راځي په دغه به کلیک کوئ. د خپل موبایل یا ډیسکټاپ څخه به تاسو ورته ویډیو انتخاب کړئ او ویډیو به ورته اپلوډ کړئ. نو زه ورته ویډیو انتخابوم، تر هغې پورې ویډیو سکیپ کوم. زه به یو ویډیو ورته راواخلم، زما خپله یو ویډیو. ښه دوستانو دغه د ما ویډیو اپلوډ کړه، د ویډیو ټایټل ډسکرپشن هر څه مې تیار کړل. دوستانو کله چې تاسو ویډیو اپلوډ کړئ لاندې به راشئ، دلته تاسو ته یو اپشن راځي شو مور، په دغه اپشن به تاسو ورته کلیک کړئ. ښی خواته چې لږ راشئ دوستانو دلته تاسو ته یو اپشن راځي، دغه اپشن نو دا به تاسو آن کړئ. دغه ځای کې به تاسو ته یو اپشن راځي اډ کیورډز. د کیورډز کې به دوستانو تاسو د خپل پیج نوم ولیکئ. زه ورته معنا لیکم زموږ خپل د بل پیج چې دی شیخ لالا په نوم، همغه پیج ورته لیکم دوستانو. په دغه لیست کې تاسو ته مکمل همغه پیجونه راخلي کوم چې په دغه نوم جوړ شوي دي. اوس غواړم په دغه لیست کې زموږ پیج دغه یو ده، نو تاسو به خپل پیج پکې انتخاب کړئ. دغه د ما انتخاب کړ. نو کله چې تاسو پیج انتخاب کړل دلته تاسو په یاد دلته تاسو ته یو ډېر ضروري اپشن راځي. دغه اپشن ډېر ضرور دی. دغه چې کوم تاسو ته ښکاري LODM کلابوریشن انوایټ، دغه اپشن به تاسو دوستانو آن کړئ. کله چې دا آن کړه هغه پیج ته اتوماتیک ریکویسټ کېږي. نو دوستانو را به شئ بیرته لاندې خپله ویډیو به تاسو څه وکړئ نیکسټ کړئ، بیا به هم نیکسټ کړئ. دغه ویډیو به تاسو ډایرکټ شیر کړئ په فیسبوک کې. نو دغه داسې دا ویډیو شیر کوم، نو لږ منتظر کېږم دا ویډیو شیر شي. نو دغه د دوستانو ویډیو شیر شو. دلته تاسو د خپل انوایټ لینک هم کپي کولی شئ، خو لینک کپي کول ته ضرورت نشته. تاسو بټن باندې کلیک کړئ او را به شئ دوستانو تاسو خپل موبایل کې فیسبوک به راخلاص کړئ. نو زه راځم فیسبوک باندې به تاسو کلیک کړئ، داسې یوه دقیقه به منتظر پاتې شئ. را به شئ د فیسبوک دغه نوټیفیکیشن اپشن ته به راشئ، پورته نوټیفیکیشن آیکن چې کوم ښکاري په دغه به کلیک کړئ. دا به ریفریش کړي. لږ وروسته به موږ ته دلته انوایټ کلابوریشن اپشن دغه د دوستانو تاسو ته به دغسې یو اپشن راشي انوایټ اپشن، تاسو په دغه کلیک کړئ. کله چې داسې نوټیفیکیشن درته راشي دوستانو نو دلته به دوستانو تاسو وکړئ سیمپل به دغه تاسو اکسپټ کړئ. دلته کله هم چې اکسپټ کړ دوستانو او دغه ویډیو به په دواړو پیجونو کې شیر شي. نو دغه د دوستانو تاسو ته ښکاري چې دغه ویډیو زموږ په دواړو پیجونو کې اوس شیر شوله. نو په دغه طریقه دوستانو تاسو کولی شئ چې هره ویډیو چې تاسو وغواړئ یوه ویډیو په دواړو پیجونو کې شیر کړئ. دوستانو دغه ویډیو په دې چې ویډیو مو خوښ شوي وي، که چېرته تاسو دغه ویډیو خوښ شوي لایک کړئ او د نور ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه که وختونه ښه شي ولرئ.